اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلام کوم. څوک چې ما په شیشه باندې ګوري هغوی ته زړه کومې نه سلام پیش کوم. سبا 9 جنوري ده، د محمدزاده شهید ورور دغه ده 40مه ده او د ختم قرآن پروګرام دی پکې. نو ټول خاکوټ کو زما اواز تر کومې پورې رسي، ما څوک اینی کم ځای پورې لکه ټولو ته زه دا دعوت ورکوم چې یاره د محمدزاده شهید ورور په 40مه کې شرکت وکړي او برپور زموږ سره تعاون وکړي او سبا انشاءالله چې سبا 9 بجې به دا پروګرام شروع کیږي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سبا 9 جنوري باندې په 9 بجې زموږ د مشر ورور شهید محمدزاده اګره دا 40 مونږه په سقاکوټ بازار په یونین کونسل په جنازګاه کې ادا کوو. تاسو ټول ته د شرکت دعوت دی او څونه چې ما په دې شیشه باندې ټولو ته د دعوت او د شرکت اپیل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول د محمدزاده ورور دپاره دعا ګویو چې الله رب العالمین والا په جنت الفردوس کې اعلی مقامات نور هم نصیب کی. دویمه خبره دا د مرګرو تاسو ټولو ته معلومه ده چې زمونږ نه یو ډیر ښه ځوان زمونږ یو ډیر ښه ملګری زمونږ نه شهید شوی دی. نو د 9 تاریخ د اتوار په ورځ 9 بجې د یونین کونسل سخاکوټ په خوا کې د دې باره کې د ختم قرآن او دعایه تقریب دی. هغې ته به ډېر زیات مشران راځي، سپینګیري، معززین علاقه، سیاسي مشران، مذهبي مشران. تاسو ټولو ملګرو ته درخواست دی چې په دې دعایه تقریب کې شرکت وکړئ او زمونږ د محمدزاده ورور دپاره خصوصي دعاګانې د الله رب العالمین په دربار کې وغواړئ. ټولو تم دعوت دی چې په دې تقریب کې شرکت وکړي. والسلام. عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي دنیا وعذاب الاخره یا عزیز یا غفار وادخلنا الجنة مع الابرار. الہ العالمین زمونږ نه رضا شي، الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي. الہ العالمین زمونږ د محمدزاده ورور درجات عالیه نور هم بلند کړي. الہ العالمین د کم میشن دپاره چې د محمدزاده ورور خپل ځان پیش کړ، الہ العالمین په دغه میشن باندې د چلیدو دپاره مونږ ټولو له توفیق هم نصیب کړي. الہ العالمین شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. په دې جنازه مقبره کې چې څومره مسلمانان دفن شوي دي الہ العالمین د ټولو مغفرت نصیب کړي او مونږ له د قبر د تیارې توفیق نصیب کړي.